مونږ په خپله خاوره باندې تر ټولو لوی قدر اسلام ته لرلی دی. د روژې په میاشت کې په ټوله دنیا کې وګرځېږه، ارام ارامي وي، خو دلته دې څوک په سره ورځ په روژه وخوري، زموږ پښتانه یې نه پرېږدو. زما په باجوړ کې داسې پارکونه نشته دی چې نه ښځې په دې کلي کې ورځي. زما وطن زما قام یو مسلمان قام دی، کومه دعوا باندې مو وژني. که انسانیت ګورې هولیا مو وکسئ، د انسانانو په شان ښکارو، خبرې مو د انسانانو په شان دي، بیا مو ولې وژنئ؟ هر څه دې قام منلي دي. 20 کاله وشول یا څومره څورنه وشول. ملک عرفان دا دلته اکاګان ناست دي، تر غرونه کلیوالان یې ناست دي، 2 ماشومان بچې یې ناست دي، یو ځل د یتیموالی تېر کړ، بیا یې دا تېروي، بیا یې دا تېروي. ګناه یې څه کړی دی؟